پاتې شوې؟ ځینې وخت ډېر په غوسه کېږي خو په اصل کې ډېر خوږ سړی بوز وکړ. هله خوله دې نه، لاسونه دې په کار مه شوه. اندېښنه مه کوه، د طارق وینا هم داسې پاتې نه شوه. شکر دی. د هغه قاتلانو سزا ولیده. همدارنګه د هغوی ملګرو هم سزا ولیده چې د هغوی په څېر یې په ترکانو ظلم او ستم کوه. بې شرفه. راځئ چې ځو. ډګر والا د هغوی بیول ته اجازه ورکړو جګړه. هغوی په حق دي عسکر. موږ د هغه لاودر ریچ له امله له ترک عسکرو سره د خطر نشو کولی. راځئ چې ځو. جنرال صاحب د هغوی ټولګه په ښکته کېدو ده. آخر هم هرومرو ډګروال کوپوز راغلی دی. هرومرو وروره د خدای د رضا لپاره دا چې ځای ته یوسه. خدای دې درنه راضي شي وروره. اله شکر والله بالله چې راورسېدل. شکر خدایه. کڅوړې هم سرونو ته ورچولې. په خدای چې ډېر مهم کسان یې نیولي دي. دا اتلانو ډلې خپل کور ته په خیر راغلې. په راحتۍ سره غوږ شئ. اولادونو، یوه ډېره سخته دنده مو په بریا سرته ورسوله او حق مو دی چې رخصت یې وکئ. 15 ورځې رخصت یې. تر 15 ورځو پورې یو هم نه غواړم چې قرارګاه ته راشئ. په قرارګاه کې څه کوئ؟ ان د قرارګاه په 100 متره کې هم باید ونه وینم. زه ستاسې له لیونتوب نه په تنګ شوم. تاسې لاړ شئ چې زه هم آرام وکړم. کوپوزه دا خبره تا ته هم کوم. ما ته؟ یعنې څه؟ ته رخصتي ته اړتیا نه لرې؟ زه دوام ورکولی شم. کوپوزه دا چې ساحې ته لاړې، هلته د خوی د ځوانانو شو اکشنونه وهل ډبول. ډګروال کوپوز کس ډبولی؟ وای ملګريه وای. ته هم رخصت یې؟ امرم پر ځای کېږي. که داسې کومه خبره وي نو ساحې ته زه ورځم. ښه رخصت یې. هغه ولید زه چېرته راوستم؟ نه، په ما هېڅ هم نه کېږي. انسان شرمېږي. له خپل ځای نه هم نشم پڅېدلی. لعنت دې وي. څه خبره نه مارکوزه؟ هېڅ خبره هم نشته. ما ته یو تلیفون راوړه. سمه ده. زما اصلي موخه معلومه ده. زه له دې نورو کسانو سره هسې وخت ضایع کوم.
تلیفون دې غوښته مارکوزه؟ ته کومه ستونزه لرې که څنګه؟ نه. بله زه مارکوز یم. زما نوي کسان پکار دي، داسې مسلکي کسان چې په ترکیه کې کومه جرمي سابقه ونه لري. 20 کسان همدومره زما کار کولی شي. سمه ده، پیسې دې پیشکي درکوم. پیسې پیشکي ورکوي؟ تر ټولو تکړه کسان راولېږه، لږ بیړه وکړه. سمه ده، ځان نو ماته بیا خبر راکړه. کسان د څه لپاره غواړي مارکوزه؟ دلته خو زه ستا کار کوم، بیا پیشکي پیسې هم نه راکوي. زه چې کوم کار په پلان کې لرم هغه ستا په کسانو نشم کولی. زما مسلکي قاتلان پکار دي. ستا کسان څنګه یې ووایم ټول د ګیدړانو په څېر دي. داسې ده. اوس نو دا خبره شوه. سمه ده، زه دا تا ته نه وایم، خو ومنه چې ستا کسان ډېر تکړه نه دي. دلته خو کارونه ترسره کوي، نه یې ترسره کوي. زما دلته نه په ترکیه کې پکار دي. مارکوزه ته په دې کسانو څه کوې؟ ستا پلان څه دی؟ وبه یې ګوري، په نږدې وخت کې به ټول وګوري. راځه راځه کوپوزه. جنرال صاحب ته نه یې تللی؟ د یو څو اسنادونو کار و، هغه مې خلاص کړ. همدارنګه ووایه. د مارکوز مسالې په تړاو په یو نوي پلان باندې کار کوه. کله چې نهایي شو بیا یې تاسو ته وایم. ډېر ښه، له دې ځای نه وځه، زر کور ته لاړ شه او آرام وکړه. تا په رخصتي لېږل څومره سخته ده وروره. زما ټلیفون 24 ساعته روښانه وي. هره خبره چې وي بیا په ټلیفون کې راته ووایه. امر پرځه کېږي. ښه رخصتي ولري. ژوندی اوسئ. والله بالله ډګروال صاحب ډېر خفه شوم. څو ځلې مړ شوم، بیرته ژوندی شوم. دومره ډېر وخت بل ځل مه تېروئ ډګروال صاحب. هیله کوم چیرته چې ځئ نو ما هم له ځان سره بوځئ. که چیرته تاسو وایئ چې زه یو تکړه عسکر نه یم ډګروال صاحب، نو کله چې ما له دولت سره قرارداد کوو تاسې به دومره نه شله کېدئ ډګروال صاحب. شله کېدل؟ هو ډګروال صاحب، یعنې اخرم زما عسکري وړتیا یوازې تاسې ته نه، په قرارګاه کې ټولو ته معلومه ده ډګروال صاحب. په دې خو پوهېږي که نه؟ خو اصلي مهم ټکی دا دی، تاسې زما ستراتیژیکه وړتیا منلې ده ډګروال صاحب. منلې مې ده؟ هو ډګروال صاحب، ډېرې خبرې نه کوم، لنډې وایم. یعنې ته اوس ماته لنډه وایې؟ ها دوهنه. هو ډېرې خبرې نه کوم، لنډې وایم ډګروال صاحب. والله چې تاسو پسې ډېر خفه شوم ډګروال صاحب. والله بالله یاره دوهنه، زه 15 ورځې دلته نه اوسېږم، تم تر هغه وخته رخصت یې دوهنه. ښه وخت ولرې. څه یې ویل؟ ویې ویل زه رخصت یم. زه 15 ورځې څه وکړم؟ رخصت یم. اوله حیدره، زه غواړم چې په ټوله رخصتۍ کې خپلې د خوب جامې ونه باسم او بېغمه ویده شم. 15 ورځې په خوب کې تېرېږي ملګريه؟ نه تېرېږي، والله ډېر ښه تېرېږي. د مور ته لاس خواړه، چای او خوب، ډېر ښه. همدارنګه زه نه غواړم چې هیڅوک ووینم، په ځانګړې توګه نه غواړم چې تا ووینم. 15 ورځې په بېغمۍ سره تېروم. ګوره ملګريه، زه څه وایم، زه هم رخصت یم. قهوهخانې ته ځو، لډو کوو، ګیم وهو، قطې کوو، ساعت به مو تېر شي، ټوکې ټکالې به وکړو. له چای سره به خاصې هم وخورو. څنګه نه کېږي. ښه ما ته ځان مه ښکاروه حیدره. 15 ورځې مې راحته پرېږده وروره، ما خپل ژوند ته پرېږده. الله الله، ګوره راپسې خفه به شې. نه خفه کېږم، هېڅ کله هم نه خفه کېږم. بوزوک ملګريه، ته څه کوې؟ دا تا ته پوله ده. سمه ده، له دې ځای نه دې خواته تېرېدل تر دویم امره پورې منع دي. حیدره سمه ده، ما ته وګوره، زه نه غواړم چې غږ دې هم واورم او څېره خو دې هېڅ اصلا نه غواړم. سمه ده؟ خو ته زما زړه ماتوې. مات دې شي، په کیسه کې نه یم، غلی اوسه. دا څه حال دی؟
خور یوه ښه ښځه ده تلې له موږ سره ښه کول هم چې ښه ښځه ده اوس مونږ باید ورسره مرسته وکړو. خیر کې ماشاءالله ډېر ښایسته کور مو دی او ډېر خوندور خواړه مو پخ کړي او خدای به یو ښه انګور درته په نصیب کړي انشاءالله. خدای مهربانه دی. ماشاءالله د ته وګوره څومره ښکلی دی. ماشاءالله جذاب هم دی. ماشاءالله هغه خو ډېر جذابه دی. ماشاءالله څو کلنه به وي؟ ته وګوره ډېره ښکلې ده. ماشاءالله کمال لور درلودی ورته مې ورکوله. ماشاءالله ماشاءالله. خیر کې خیر کې خیر کې کانا زه ستا په راتګ هېڅ خبره نشم زما ګرانه. په خیر راغلې زویه. زما ښایسته زویه. زما ښایسته زویه. خوشحاله اوسئ مور جانې خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. تاسې هم په خیر راغلی. اکه سرور په خیر. کانا زویه حیدر رانغی که څنګه؟ راغی اکه سرور راغی. لاندې دی په کور کې ده. ښه ده ښه ده. زه یې هم بیا څنګ ته ځم. ای سلوا خورې څنګه دې چې ویلي وو هماغسې ډېر ښکلی دی. ماشاءالله همداسې ده که نه؟ ماشاءالله دې وي زما په زوی. مجرد دی که نه؟ مجرد دی مروت خوري. ولا زه ورته داسې یو تکړه او ښکلی چلی لټوم. قسمت او نصیب چې چېرته و او به ګورو چې چېرته پیدا کېږي. مورې ماشاءالله جذاب هم دی. دته چې جلی پیدا نشي نو چاته به پیدا شي. همداسې ده همداسې ده. ته د مخ دې خوا ته راوړوه زویه. وړوه هله دې خوا راوړوه. خیر دی رامه اوسه زویه. هله ګرانې ځای شه زوی جانه زموږ سترګې سم کار نه کوي. ورنږدې شه ای ډېر ښکلی دی. همداسې ده ماشاءالله. والله ماشاءالله پیدا کوو یې. زموږ خواته مجرد نجونې ډېرې دي. ای انشاءالله. البته څنګه چې ترباخور ویلي وو هماغسې د زویه ډېر ښکلی دی. څه خبره ده؟ دا غږونه د څه دي؟ والله پاس شورما شور ده. په والله بالله چې شورما شور ده. سالوات رور ټول ګاونډیان راټول کړي دي. اوس نو مخوره بوزوک ملګري تا چوپتیا غوښته. خدای سزا درکړه. ما ته یې ویل چې زه ستا څېره خو څه کوي ان نه غواړم چې غږ دې هم واورم. اوس نه خواندې وکه بوزوک ملګري. دارو مشه ستاسې ټولو دی دارو شي. بیا هم په خیر راغلی. د خدای په امان. ته چېرته ځې زویه؟ دا څه معنی لري چې چېرته ځې مورې؟ زه هم په خپلې کوټې کې څملې امیده کېږم. د څه شي کوټه؟ په کوټه کې ماشوم ویده دی. ماشوم یعنې د حیدر زوی کان ویده دی. ستا کوټه؟ زما په کوټه کې هیڅ نه کېږي. د دې لپاره چې جامې زر وچې شي هلته مې ویوړې زویه. ډېر ښه. داسې ښه ده. نو ته راځه چې زه درته یوه خبره وکړم. ودرېږه زویه. ای یو څو دقیقې خو به ناست وې زوی جانه. کانا چېرته لاړې زوی جانه؟ زه چېرته لاړ شم؟ بخښنه غواړم زما زوی وشرمېده لاړ وتښتېد. هغه همداسې دی. خیر دی خورې اندېښنه مه کوه. ګورې زه څه وایم. ماشاءالله تاسې ټوله ورځ همداسې کښېنئ خویندو. یوازې خوراک کوئ نڅا نه کوئ میوزیک نشته سندرې نه وایي داسې نڅا نه کوئ. څنګه نڅا وکړو خور جانې؟ زموږ په کلي کې چې ښځې راټولېږي هم میوزیک چالانوي هم ورته نڅا کوي او ښایسته زمزمیم کوي. پوهېږئ داسې نشي کېدای. ښه خبره دې وکړله. د دوی مجلس دومره زر نه خلاصېږي. وتښته کاله. دلته له چا سره ټلیفون نشته؟ ټلیفون بیرته راګرځو موږ سره پاتې. ما سره شته یوه ښایسته سندره چالان که که نه. ګورې اسما چارداک ډېرې ښې سندرې وایي لوري. که در سره وي خو چالانې کړې که نه. پیدا مې کړه خورې. هله یو ځای پاسېږئ حالا شروع کوئ. حالا راځئ میدان ته راځئ. دغسې آفرین دا رقم. توره شپه د توره خونه شینخالی نه د معلومه شینخالی. توره شپه د توره خونه. مور به مې هم اوس نڅېږي. یاره بوزوکه اوس به څنګه پارامه ویده شي. اوس به د دې شورما شور نښه خوند واخلې.
ډېر ښه دوام ورکوي ونڅئ خورې ونڅئ آفرین همداسې آفرین حیدره یو څه ورته وایم مهرباني وکړه څوک دې پکار وو پاس میلمانه دي تر څو هغوی دي زه به دلته لږ تا سره کښېنم تا خو ویل چې زه نه غواړم ستا څېره به ووینم هېر دې شول حاله خلاصه که یا خو وهلم کرم ته ښاغلی کرم یې ښاغلی کانې کنه ښاغلی کان حیدره خبره مه اوږده وه هله دروازه خلاصه کړه وروره څه به شول لږ مخکې خو دې ویل چې زه نه غواړم ان ستا غږ هم واورم مخکې له دې خبرې کولو نه به دې دا فکر کړی وم ملګریه څه ښه یې ویلي ګاونډي ته اړتیا لري پوه شوم سمه ده ما ته وګوره دروازه خلاصه که یا خو وهلم همدارنګه وایي چې مه کوه په چا چې وبه شي پته زه اوس دروازه نه درته خلاصوم هو ښه ده اوس نه در سره ګورم خیر کې که دروازه دې خلاصه نه کړه په تندي دې ولم سمه ده راځه هله راځه الله د باندې یا خو وهلم پاشا صاحب وګوره هغه اوس خلکو ته د ماسک وهلو طریقه ښایي هغه که اوس قلم او کاغذ وی په هر حال په ذهن کې مې ساته په ذهن کې دې څه ساتلې دي بیا څه کوي دوهانه ځان ته دې لکه چې د ښځو په څېر ماسک وهلی داسې مه وایه پاشا صاحب داسې مه وایه په ځوانۍ کې باید دا شیان په پام کې ونیسم که نه نو کله چې بوډا شم ولا چې ستا د مخ په څېر به مې مخ وي زما په مخ څه شوي دي دوهانه ستا په مخ څه شوي ستا په مخ کې نور دی پاشا صاحب ماشاءالله سبحان الله له مخ نه دې نور بادېږي پاشا صاحب انشاءالله کله چې زه ستا عمر ته ورسېږم نو ستا په څېر به یو نوراني مخ ولرم زویه که غواړې چې ځوان پاتې شي دا شیان ګټه نه کوي یوازې یو کار باید وکړي کوم کار پاشا صاحب ماین شه دوهانه که غواړې چې ځوان پاتې شي نو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ماین شي ځان ته یوه جلۍ پیدا که هغه وخت بیا وګوره چې مخکې دې څنګه نور پیدا کیږي د خدای لپاره پاشا صاحب په ټپونو مې مالګه ماشین ده یوه ایتان نرسه وه ستاسې نرسه چې وه له هغې سره مینه وکړه هغه هم تبدیله شوه لاړه کله چې لاړه نو ما هم د مینې کتاب بند کړ په دې عمر کې چا د مینې کتاب بند کړی زویه آن ما تر اوسه نه دی بند کړی د مینې کتاب په مړه کېدو سره بندېږي په مړه کېدو سره د خدای لپاره پاشا صاحب ته ووایه زه چېرته لاړ شم جلۍ وګورم مین شم داسې و هغسې البته چې ته یې لیدلی نه شي زویه 15 ورځې رخصت یې هره ورځ له ما سره همداسې دا زړې خورې بل کار نه کوې لږ د باندې ووځه وګرځه چکر ووهه شاوخوا ته وګوره داسې مه وایه پاشا صاحب والله داسې مه وایه پاشا صاحب کله ما نه تنګ شوی نو واضح ووایه زه بیا دلته نه راځم زه ولې له تا نه په تنګ شم زویه زه بیا دلته نه راځم زه ولې له تا نه په تنګ شم زویه له ما سره د خبرو کولو لپاره یو کس پکار دی ماشاءالله ستا اخلاق هم ډېره ښه چلیږي زه ستا احسان مند یم زه ستا لپاره وایم زه خو څوک نه لرم چې څنګ ته یې لاړ شم چېرته ملګري هم نه لرم یو دوه ځلې مې ډګروال صاحب ته زنګ ووهم ورته مې وویل چې څنګ ته دې راشم او که نه هغه هم وویل که اړتیا پیدا شوه زه بیا درته زنګ وهم بیا یې زنګ ونه وهم دې لپاره یې زنګ نه دی وهلی چې ته رخصت یې هغه فکر کړی چې ته ارام وکړې وایم که نور دا چینل بند کړو او زما د خوښې چینل ونیسو څنګه به وي ها دوهانه بدلوم یې پاشا صاحب څه به پکې وي اهلي حیوانات به پکې وي که وحشي زموږ په نصیب کې چې هر څه وو هله بدل یې که والله بالله که زما بخت ښه وي نو هرومرو به وحشي ځناور وي پکې لا همدا اوس نه وایم
خدای ته وګوره دا څه دي. ډېره بخښنه غواړم. سمه ده، زه یې راخلم. سمه ده، ستونزه نشته. ښاغلی ابراهیمه، سلام. سلام. ډېر وخت وشو چې نه ښکارېدلی. هو، ډېر وخت وشو چې نه وم راغلی. کومه ځانګړې سیډي دې په کار وه؟ هو، په کار مې ده. چېرته مې ایښې ده؟ دا دوه پخوانی سیډیګانې لټوم، خو سیډیګانې باید نه وي. زه یو ځل په کمپیوټر کې ګورم، بیا راځم. مهرباني وکړه. تاسې به یو ډېر مهم کس یې که نه؟ نه نه، همداسې ده. که دا موضوع وتړو، همدارنګه نن ماښام دوه ستوري شته چې یو یې وایسل دی او بل رانی. زه هم همداسې فکر کوم. زه پیا یم. پیا؟ هو، زه م ابراهیم. خوشحاله شوم. ښاغلی ابراهیمه، له بده مرغه چې دواړه له ما سره نشته، خو که غواړې زه یې په یو څو ورځو کې راوړم. سمه ده، کله چې دې راوړې ما ته خبر راکړه. هسې هم زما د ټلیفون شمېره تاسو سره شته. ورځ په خیر. ورځ په خیر. بیرته بله. هو، اورم. سبا ساعته رخصتېږي. سمه ده، زه ماښام ته تاسو ته زنګ وهم چې څه باید وکړي. سمه ده، مننه کوم. له ما نه د خبر په تمه شه. ته وګوره، اوس هم ویده یې؟ زویه هله پاڅېږه. ته خپله ټوله رخصتي همداسې په خوب کې تېروې که څنګه؟ مورې، رخصتي خو همدې ته وایي. ما پرېږده چې خوب وکړم. زویه، ګوره حیدر له کورنۍ سره میلې ته ځي او موږ یې هم غوښتي یو. هله پاڅېږه زوی جانه. په دې هوا کې د څه شي میله مورې؟ زوی جانه، د ځنګل په منځ کې داسې او سرپټی ارام او ښایسته ځای دی. حیدر وویل هله نو زویه پاڅېږه. ښه ده مورې، ښایسته ځای چې دی نو لړ دې شي. زه هیڅ میلې ته نه ځم مورجانې. له حیدر سره خو بیا هیڅ کلام نه ځم. الله یعنې ته وایې چې زه نه ځم؟ مورې خیر دی، لږ مې په ارامه پرېږده. ښه ده، داسې چې ده نو سمه ده. زه او ته هم بازار ته ځو. بازار ته؟ بازار ته.
میلې ته نه بازار ته نه والله میلې ته نه بازار ته ځو مورجانې قسم کوم چې زما زړه میلې ته شوی له حیدر دوی سره میلې ته ځو ښه داسې وایي داسې چې ده نو سمه ده هله نو ته هم ځان چمتو که موږ له هغوی سره میلې ته ځو جامې دې واغونده مورې سالچوکه وروره ستړی مه شې ژوندی اوسې الیاسه سالچوکه وروره زما یې خنقا هموتو کولی شي وروره یوازې یو دانه دی له یو سړي نه چا پوښتنه وکړه چې ته ولې دومره صحتمند یې هغه ورته څه وویل پوهېږې ورته وویل چې زه خپل کار په خپله کوم ښه خبره ده دا چې صحتمند یې وویل فکر کوم چې زه دې وښودلم ډېره مننه کوم خو وروره زه اوتو نشم کولی که نه سالچوکه وروره زه اوتو نشم کولی خو ته ډېر ښه اوتو کوې ما اوتو که خو داسې ګونجې شو خو زه ستا په څېر اوتو نشم کولی ته ډېر ښه اوتو کوې وایم که درته زحمت نه کېږي دا زما خنقا هم اوتو که هله سالچوکه وروره هیله کوم راکه ستا کار خو زاره یې کول دي زاره یې کوي ژوندی اوسې وروره الیاسه دا زما نه دی زه له څه وخت نه دا لټوم هو دا ما تېره ورځ په تشناب کې پیدا کړه داسې یو دوه پشپشه مې ووهه ډېر مې خوښ شو زما د ملګري هم ډېر خوښ شو له هغه نه وروسته بیا ما سره پاتې شو دا هم واخله په خپله یې وڅوکه او داسې مه کوه وروره ښه دا وروره دا خلاص شوی تا خو ویل چې دوه پشه مې وهلی هو خلاص شو یعنې همدا ستونزه وه ما هم همدا درته ویل که نه درته مې ویل چې تا کوم نوی بوتل نه ده اخیستی تا خو ټول ژوند په خیرات خوړلو تېر کړ دروازه ده دعا وکړه چې به شاک راغلی وي که نه نو زه به در سره ګورم دا څنګه وتو کېږي ته چمتو یې ځو تورن صاحب تاسې څنګه یې سلچوکه ملګرو مه شرمېږئ راځئ وروره څنګه یې ښه یې هله راځئ هلکانو څنګه یې ګرانه ښه یم دویم بریدمنه زه هم وسوتلم ما هغوی ته وویل چې شرم دی باید خبر ورکړو خو لږ شیان مو واخیستل له چای سره یې خورو وای الیاسه ستړی مه شې په خیر راغلی تورن صاحب ژوندی اوسئ مونږ خو نن د نجونو لیدلو ته تلو وخت نه ضایع کوو ملګرو زر کوئ دا تلویزیون تیار کړئ سمه ده تورن صاحب امر پر زده کېږي تورن صاحب ما د فوټبال گیم راوړی نوی گیم دی د 2021 نوی گیم وروستی ورشن هو په رښتیا هو الیاسه وهو یې سمه ده ملګرو هله زر کوئ تورن صاحب هغه کوو یعنې ګروپ جوړو ګروپي گیم کوو نه کېږي موږ دوه ریموټونه لرو هغه لپاره څلور پکار دي ملګرو اوس نو د اصولو له مخې ټیمونه جوړوو ګورئ قسم کوم در غلیبه نه کوئ که نه نو بیا مشاره کوم زه دا ځل جدي یم نه خو ځوانانو زه هم یو څه وایم زه په دې گیم هیڅ نه پوهېږم دوه بټنې دي پاس شوټ نور آسان دی د فوټبال گیم آسان دی هله ملګرو چمتو شئ ټولې په ور سره گیم وهو رښتیا وایه ټولې په ور سره وهو اوس نو له یو نه تر 15 شمار کوم په چاچاو نه کوو سمه ده تورن صاحب په چا واچو ډېر ښه کار کېږي سلچوکه ته چمتو یې زه چمتو یم ته یو ځل دننه راشه څه خبره ده ته راشه پاس واچوه هله ویې وهه الله فکر کوم چې توپ افساید خواته تللی افساید نشته افساید داسې نه وي دویم بریدمنه افساید په هر حال دا فاول دی نه فاول نه دی څنګه نه دی هیڅ خبر هم نشته او دا څه شی شو پرته له خبر راکول نه راغلو آی توبه وای دویم بریدمنې په خیر راغلی راځه ته هم له موږ سره کښېنه هله لوبې ته دې پام ونیسه ژوندی اوسې تورن صاحب سلچوکه زموږ فلاوسونه یې وچ شو د څښلو څه نشته وروره کوي ما ته هم لږې یخې اوبه راوړه زه هم وبس کوم ما ته هم یو شین چای راوړه زما په ذوق خو پوهېږئ هو یوه قهوه وروره والا ما ته هم یوه ساده قهوه باشاک جلای لیدنه په ما نه وخته شوه د خدای لپاره دا خو وسوځېده دې کار ته وګوره یخنقاق مې وسوځه یعنې یخنقاق لاړه انشاءالله چې بل پاک یخنقاق به مې وي ملګرو خدای دې خیر کړي هسې هم ناوخته شوې ده هغه ګیم پرېښوده لاړه ویې ویل ناوخته شوې ده د هغې پټې ملګرې لپاره اوس په منډه لاړه کومه پټه ملګرې
تورن صاحب په اصل کې زه هم پوه نه شوم د دولت راز په څیر یې پټوي سر ورکوي خو راز نه وایي ملګرو په دې اړه زه یو ډېر ښه نظر لرم له تاسو سره شریکوم موضوع حلوو اوس نو بیرته راځه. وای په دې معنا چې هغه پټه ملګری دا ده ډېر ښه ډېر داسې یوه ساده پاده جلۍ ښکاري همداسې ده عایشه دا جلۍ عایشه ته یې پېژنې که څنګه ای دا جلۍ خو د جنرال صاحب کوتن لور ده څه نه بشک دا ته څه وایې ها ملګرو دا جلۍ د جنرال صاحب کوتن لور ده عایشه ده هېڅ مې باور نه راځي یعنې څنګه افسوس دی وي په تا زمری زړور شوی په والله بالله چې زړور شوی دی د جنرال لور ها وای 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 تورن صاحب وینې که نه وینم یې الهامه وینم یې افسوس ملګرو یعنې د دې خبرې په ویلو سره مې زړه سوځي خو داسې فکر کوم چې په نږدې وخت کې به موږ د الیاس د جنازې لمونځ ادا کوو همداسې ده تورن صاحب ورته ښه وګورئ دا به د الیاس وروستۍ خندا وي خبر اوسې په ډېر نږدې وخت کې به الیاس ووژل شي داسې مه وایه نه هرومرو داسې چې دا نو همدا اوس به یې د روح لپاره د فاتحې سوره ولولو ثواب لري لولو یې بسم الله الرحمن الرحیم اخري اخره ګرانه سلوا خوري تا خپل زوی کان څنګه مجبوره کو چې دلته راشي وی ویل چې شرم ده خو زه هم ځان ته ځینې میتودونه لرم خور جانې هغه څنګه میتودونه دي ورته مې ویل دا چې ته میلې ته نه ځې نو دواړه بیا بازار ته ځو سمدلله سله خپل ځای نه پاڅېد وی ویل چې میلې ته ځو حیدره ملګریا په دې سهار په دې رخصتي کې مونږ دلته له میلې سره له کباب پخولو سره څه کار لرو د خدای لپاره وروره قسم کوم زه ځکه دلته راغلم چې بازار ته مې بونځي کوم بد کار وشو ملګریا وګوره څومره ښه تازه هوا لږ قدم به ووهو ستا فکر به هم بدل شي وروره والا رښتیا وایې حسنه مونږ ټوله اونۍ په دفتر کې د څوکۍ د پاسه کار کړی ښه وشول چې دلته راغلو داسې قدم ووهه ملګریا یو څه درته ووایم تا ته چې کومه جلۍ کوي هغه تباه کېږي هغه ولې قسم کوم چې ژوندي تباه کېږي ولې عمر یا بس تېرېږي ولې یا بس تېرېږي ځکه ملګریا ولې حیدره سمه وکړل کباب تر اوسه نه دي پخ شوي پخه وي ګرانې تاسې د سلاتې خوړل پیل کړئ زه یې لږ وروسته دروړم صبر وکړئ ورېندرې صبر وکړئ نه تر اوسه پورې نه یو وږي شوي د دې لپاره مې ویل چې ساړه مو ونه شي نه مونږ عادت یو زه او دا ډېر په یخ کې ګرځېدلي یو ته لاړه شه چې ساړه دې ونه شي ښه سمه ده ځای زر کوئ
دا لکه چې اوس وځي ما څه ویل تا ته چې کومه جلې کوي هغه تبا کېږي ما هم درته وویل چې ولې ځکه ملګريه ته بې مینې هېڅ اجتماعي نه یې وروره ټوکې هم نه زه هو ته هم والله د مینې سرچینه یې ماشاءالله نه نظره نه شي څه وشول زور یې درکړه ما ښځه وکړه اوس ماشوم لرم رښتیا وایي دا خبره دې هم سمه ده فرهاد څه خبره ده حیدر یا ناڅاپه دې چغه کړه ګوره زه څه وایم تا ته مې اصلي خبره کول هېر کړه څه ملګري هغه دواړه نه دي هغه دواړه سلوات ورور او زما مور ښه هغوی دواړه یوه ورځ ښه نو د ګوګچې روغتون ته ځي فاجل وارد کې کښېني څومره ډاکټرانې نرسانې او پیوازانې چې هلته وي ستا د عمر مناسب تا ته یې د کولو لپاره له ټولو نه څېړنې کړې دي دې کار ته وګوره دا ټول زما د مور کار نه یوازې سلوات ورور داسې کار نشي کولی هرومرو زما مور هم ورسره لاس یو کړی نه ته زما مور نه پېژنې ملګري څه یې کړي پوهېږې څه یې کړي په ټوله رخصتۍ کې هر 2 ورځې وروسته زموږ د ګاونډیانو د ښځو له ډلې نه یې هغه ښځې چې 25 کلنې لورګانې لري هغوی زموږ کور ته رابللي دي چای څښلو ته زه بیخي له خپلې کوټې نه نشم وتلی چې وتلم د ګاونډیانو ښځه مې مخې ته راتله څوک دی الله الله څه خبره ده بله څه دا ته څه وایې څه شوي اوه جګړن صاحب کېنه ریاض